سلامونه لیدونکو. د برازیل د بشردوستانه ویزا په اړه نن درته دا وایم چې څنګه کولی شئ چې تاسو هغه نهاد چې برازیل هیواد په خپل ویب سایټ کې اعلان کړی وو انتخاب کړی د هغو ته خپل اسنادونه ولیږئ او ګوګل فارم ورته ډک کړئ او څنګه هغه اکسل فایل چې دی لري هغه ورته ډک کړئ او دوی ته یې ولیږئ. نو دا طریقه زه ټوله درته ښیم او څنګه اول ایمیل وکړئ دوی ته. نو که چېرته تاسو د دغه نوي خبر په تړاو چې برازیل هیواد نشر کړی ده معلومات نه لري، دلته زما په یوټیوب چینل کې ویډیو شته، تاسو کولی شئ چې دا وګورئ او پوره معلومات ترلاسه کړئ چې د دې ویزاو تعداد څومره دی، کوم نهاد دی انتخاب کړی دی چې تاسو خپل ورته اسنادونه ولیږئ او په کوم ډول یې ولیږئ او د دغه اسنادونو یا د دې بشردوستانه ویزا ټوټل څومره وخت نیسي. هغه ټول ما په دې ویډیو کې درته ویل دي، تاسو کولی شئ چې دا ویډیو وګورئ او که چېرته هم زما یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی هغه هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو د داسې ویډیوګانو لپاره په وخت باندې خبر شئ. نو کله چې تاسو دې ویب سایټ ته راسئ دلته دوی مخکې درې دا نهادونه ویلو چې دغه درې نهادونه دي چې زموږ د بشردوستانه ویزاو په پروسس کې یا په مخته وړلو کې زموږ سره همکاري کوي، خو دوی اوس یوازې پناهګاه انتخاب کړې ده چې افغانان کولی شي چې پناهګاه له لارې خپل اسنادونه ولیږي او د بشردوستانه ویزا لپاره اپلای وکړي. نو د پناهګاه دغه ویب سایټ چې کله راسئ تاسو به خپل اسنادونه دغه ایمیل ادرس ته ولیږئ چې دغه ایمیل ادرس به زه د سکرین د کمپیوټر په سکرین باندې هم درته ولیکم او د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به هم درته کیدم سیده. نو زه اوس دا درته وایم چې څنګه کولی شئ تاسو دغه ایمیل ادرس ته ایمیل وکړئ، څه ورته ولیکئ، څنګه ایمیل ولیکئ او راتلونکي پروسه باید نور موږ څنګه مخته یوسو. نو راځم هغه درته د ایمیل طریقه ښیم. تاسو چې کله ایمیل را خلاص کړو نو دلته په کمپوز باندې چې کلیک وکړئ هغه کوم ایمیل چې ما درته ښودلی و د پناهګاه هغه به کافي کړئ او دلته به پیسټ کړئ. زه دغه ایمیل یې هم وایم چې د ویډیو په ډسکرپشن کې درته ږدم. نو تاسو په سبجیکټ کې دلته به تاسو چې ولیکئ تاسو به په انګلیسي باندې ولیکئ چې ریکویسټ فار هومینیټیرین ویزا ټو برازیل. صحیح ده، بس دا به ولیکئ. په دې متن کې دلته تاسو چې لیکئ ښه ده، که نه لیکئ هېڅ مشکل نشته. نو کله چې تاسو دغه سینډ کو د تاسو لپاره په ظرف د څو ثانیو کې نیمه دقیقه کې تاسو لپاره اتوماتیک دی بیرته ریپلای درکوي. بیا هغه کې یو تاسو د ګوګل فارم درکړی هغه بیا تاسو ډکوئ. صحیح ده، دغه ایمیل په دې ډول داسې دی لکه د دې لپاره دا معنا لري لکه یو ثبت نام چې کوئ. صحیح ده، اما په دې ایمیل باندې تاسو پروسس مخته نشئ وړی. نو دغه ایمیل سینډ کومه تر څو ماته بل نوی ایمیل راسي. لکه څنګه چې ما درته ویل چې په ظرف د څو ثانیو کې تاسو ته ایمیل ریپلای راځي، هغه دا ایمیل ده چې ما راخلاص کړی ده. نو کله چې تاسو دا ایمیل راخلاص کړئ تاسو به راسئ دلته په دې ګوګل فارم باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو لپاره دغه ګوګل فارم خلاصیږي. کله چې دا خلاص شو تاسو به راسئ دلته اخري ته او دغه ایمیل به کنفرم کړئ او په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. نو تاسو که چېرته دا په پرتګالي ژبه وه یعنې برازیلي ژبه وه تاسو به دا انګلیسي ته تبدیل کړئ. نو تاسو به راسئ دلته اخر ته او په دې کې به تاسو دغه اول اپشن انتخاب کړئ. دا معنا چې زه یو افغان یم او له برازیل نه هیواد نه بل هیواد کې اوسېږم او د هومینیټیرین بشردوستانه ویزا لپاره اپلای کوم. صحیح ده، او په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ رابسئ دلته به خپل فره نوم ولیکئ او دلته به جندر سیمیل یمه هغه نه وروسته چیرته اوسېږئ په کوم ولایت کې په کوم هیواد کې او ستاسو ایمیل ادرس چې ده ایمیل ادرس به ولیکئ او دلته به ووایئ چې ستاسو په انډیویژول آیا تاسو په یو جداګانه ډول باندې په یو حالت کې اوسېږئ چې تاسو په زوره مهاجر سوي یاست. که چېرته سوي یاست یس یې کړئ، که چېرته نه یې په نو باندې کلیک وکړئ. صحیح ده، او دلته هم د ټلیفون نمبر ولیکئ او ایمیل ادرس دلته وایي چې تاسو لپاره بیسټ وی یا ښه لار کومه ده چې موږ له تاسو سره اړیکه ونیسو، ایمیل یا واتساپ. او دلته تاسو ته ویل چې هاو مانی پیپل ان یور، تاسو په کورنۍ کې څو نفره یاست چې دا هیله لري چې برازیل ته راسئ. صحیح ده، که چېرته تاسو یوازې اپلای کوئ یو انتخاب کوئ او که چېرته تاسو فامیلي ټول نفر ځي ډېر نفر ځي هغه بیا ټول تعداد انتخاب کوئ. که چېرته له لسو نه زیات وي دلته مور دین 10 انتخاب کوئ او دلته بیا په لاندې په دې اپشن کې کولی شئ چې تاسو ورته سلیکټ کړئ چې معنا موږ 14 یا 14 نفره یاست. صحیح ده، که چېرته تاسو یوازې ځئ بیا دلته می ورته انتخاب کړئ. صحیح ده، او دلته وایي چې does this number include the entire family، معنا دا معنا لري که چېرته تاسو ورته 14 انتخاب کو دا وایي چې تاسو آیا دا 14 نفره په فامیلي کې ټول یاست.
مونږ ورته وایسي یس. که چېرته ووایسي که ته یوازې په ځان سره اپلای کوې او یو د انتخاب کو دغه به بیا نو ورته کوې. که دا په دې خاطر که چېرته ته غواړې چې په راتلونکي کې خپله فامیلي بوځې دعوت یې کړي بیا په نو ورته انتخابوې تر څو زه غواړم چې هغه هم را سره دعوت کړم. صحیح ده. او do you and your family تاسو او ستاسو کورنۍ وایي پاسپورت لري که نه. که چېرته لري یس، که چېرته نه لري نو انتخاب کوي. که چېرته نه لري دلته ورته هغه دلیل ولیکئ چې ولې نه لري. صحیح ده. دلته بیا ویل دي آیا ستاسو ماشومان یا مشران یا نور کسان چې د خاص مرستې ته اړتیا لري که نه. که چېرته لري نو لري یس، که چېرته نه لري نو انتخاب کوي. خاص مرسته لکه د صحت په برخه کې، مریضي په برخه کې او داسې نور. صحیح ده. او دلته بیا تشریح کې کوم ډول مرستې ته اړتیا لري. صحیح ده. بل دلته ویل دي چې کنټري اینډ سیټي چېرته چې تاسو اوس وای ژوند کوئ هغه هیواد او ولایت به انتخاب کوئ. اول به ولایت یا ښار انتخاب کوئ بیا به هیواد. او لاست کنټري آیا ستاسو لاست کنټري چې معنا هغه اخري هیواد چې تاسو پکې هغلته اوسېدئ. که چېرته تاسو ایران ته تللي یاست ایران دلته ورته انتخاب کړئ. که چېرته پاکستان ته تللي یاست پاکستان ته. که چېرته هېڅ هیواد ته نه یې تللي بیا دلته ورته نو ولیکئ. صحیح ده. دلته که چېرته کوم هیواد ته تللي یاست بیا هغه تاریخ ولیکئ چې تاسو کوم تاریخ باندې ټراول ویاست، ستاسو سفر په کوم تاریخ. که چېرته نه یې تللي نو ولیکئ. صحیح ده. نو دلته اخري برخه کې دلته بل سوال دی چې how you and your family ever been subjected. آیا ستاسو کورنۍ یا تاسې په کوم هیواد څخه ډیپورټ شوي یاست که سوي یاست یس، که سوي نه یاست نو ولیکئ. صحیح ده. او why do you choose برازیل. ولې تاسو برازیل انتخاب کو. معنا ځینې کسان د اپشنونه یې درکړي چې د اقلیمي دلیل له لارې او فامیلي ممبر reside here هغلته معنا اوسیږي. او سمون یو چا ماته دا پیشنهاد کو چې ښه هیواد ده یا زه غواړم چې د خپل ژوند د هیلو ته ورسېږم یا هغلته ښه ژوند ورکړم یا د قانوني اسسټنټ مرستې لپاره یا د جنډر چې تاسو هر اپشن انتخاب خو بیسټ یا ښه اپشن دغه یو ده. صحیح ده. او پلیز ډسکرایب که چېرته نور تشریح ورکړئ دلته ولیکئ. صحیح ده. او وایي تاسو غواړئ چې په برازیل کې واوسیږئ تاسو باید یس انتخاب کړئ. که چېرته نو انتخاب کړئ نو هغه بیا دا فکر کوي چې والا دا برازیل ته راځي بیا لغونه وروسته بل هیواد ته ځي. صحیح ده. دلته زموږ سره do you plan and relocating to another. آیا ته دا پلان لرې چې وروسته چې کله برازیل ته راسي بل هیواد ته لاړ شي. زه ورته چې نو هیڅ کله نه. او که چېرته تاسو یس انتخاب کوئ نو بیا ستاسو په اپلیکیشن باندې اپلای باندې تاثیر کوي نو تاسو باید نو انتخاب کوئ. صحیح ده. نو دلته په اخري کې راځي چې what are the primary challenges. تاسو هغه کوم خطر سره مخامخ یاست تاسو یا ستاسو فامیلي هغه به انتخاب کوئ. صحیح ده. تاسو پولیټیکل یا ورته وایي چې دیني مذهبي مسئله ده یا موږ مکتب ته یا تعلیم ته اکسس نه لرو. تاسو کولی شئ څو اپشنونه دلته ورته انتخاب کوئ. صحیح ده. یا لیګل دغه لرو کمای لرو نو هغه دلته انتخاب کوئ. صحیح ده. او دلته how long you have been faced in وایي څونه وخت کېږي چې دلته مشکل سره تاسو مخ یاست. یو نه تر 3 میاشتو له 7 نه تر 9 میاشتو کلونه هم انتخابوی شئ. صحیح ده. دغه نه وروسته بل چې دی پلیز ډسکرایب ان مور ډیټیلز ان د مین چیلنجز. تاسو هغه مین هغه مهم چیلنج خطر چې تاسو او تاسو فامیلي سره مخامخ ده هغه څه شي هغه باید تاسو دلته ورته انتخاب کړئ. صحیح ده. پولیټیکل ایشوز ورته انتخاب وي. خو دا ما کوچنی دغه ولیکل تاسو تشریح باید زیاته ورکړئ. صحیح ده. ځینې کسان ژورنالیست وي دلته ورته لیکئ او نور تشریح ورته ولیکئ یا نور سیاسي کومه موضوع وي. صحیح ده. هغه تشریح باید تاسو ورکړئ. دغه وروسته وایي are you in situation of imminent danger of vulnerability. تاسو په یو حالات کې یاست تاسو په خطر کې یا ستاسو نور دغه لري تاسو ته خطر لري. که چېرته یس ولیکئ یس نو دلته بیا تاسو تشریح ورکړئ. صحیح ده. چې کوم ډول خطر تاسو ته مخامخ دی. صحیح ده. او what type of assistance are you requesting. کوم ډول مرستې تاسو ته درخواست لرئ یا درخواست کړي یاست یا هم درخواست ورته کړی ده. صحیح ده. تاسو ورته وایئ چې د ویزا اپلیکیشن په برخه کې له ما سره همکاري وکړه یا د فامیلي ریونیفیکیشن معنا له فامیلي سره د یو ځای کېدو یا د ډاکومنټیشن کوم اسنادو په برخه کې موږ سره همکاري وکړه. صحیح ده. او که چېرته نور څه تشریح لري ادر مو انتخاب کړی بیا دلته ولیکئ چې کوم ډول مرستې تاسو لپاره اړتیا لري.
دلته بیا بل وایي چې ستاسو هغه صحت څنګه ده، کرنٹ هیلث او اوسنۍ صحت مو څنګه ده، فزیکلی څنګه یاست، منټلی. فزیکلی معنا ستاسو بدن جوړ یاست، تیار یاست، لاس بم نه فری ګوډ نه یاست کنه، یا سترګه مړنده نه، او ذهنا څنګه یاست. که چېرته تاسو ښه یاست اکسلنٹ، که بیا ګوډ یاست دغه انتخاب کوئ سیده، او که نور یو څه ضعیف یاست بیا، او که سخت حالات کې یاست بیا کریټیکل ورته انتخاب کوئ سیده. زه ورته ګوډ انتخابوم. او دلته وایس که چېرته تاسو کوم فزیکلی دغه لیدلي مریضي سره مخامخ سوي یا ذهنا مخامخ سوي یاست، هغه څه رقم فزیکلی ایشو وه یا ذهنا ایشو وه یا ډسپلیسمنټ لاک اف هیلث فیسیلیټیز اکسیس و، معنا کوم رقم موضوع ستاسو تجربه کړې سیده. له هغه نه وروسته تاسو دلته ورته انتخاب if you have other، که چېرته other انتخاب کړئ، هغه کومه موضوع چې وه، هغه کوم کیس چې و، هغه سبب چې و، هغه دلته تاسو به انتخاب کړئ سیده. او do you have history of trauma یا ابیوز، تاسو د ټروما یا ذهنا یو مریضي د هغو سره مخامخ سوي یاست، یا ابیوز معنا یو تاسو سره یو چا تبعیض کړی که نه، هغه موضوع سره مخامخ سوي یاست که یا که چېرته سوي یاست یس، که سوي نه یاست نو انتخاب کړئ. که یس مو انتخاب کړئ دلته تشریح کوئ چې کوم ډول موضوع سیده. که چېرته نو نه یې مخامخ سوي نو انتخاب کوئ سیده. او ابیوز معنا ځورونه، ځینې کسان شاید تبعیض نژادي دغو ته وایي سیده. او do you need special protection، آیا تاسو خاص پروټیکشن یا ساتنې ته ضرورت لرئ؟ موږ تاسو یس. او دغه نه وروسته که does any in your family need special protection، آیا تاسو د فامیلي کوم کسان چې دي څوک خاص پروټیکشن یا ساتنې یا خوندیتوب ته اړتیا لري که یا سیده. که وایسي I came alone، زه یوازې زه اړتیا لرم سیده، بیا دا ورته انتخاب کړئ سمه ده. if you previously checked yes، که چېرته م yes انتخاب کو نو دلته بیا تاسو کولی شئ چې ورته انتخاب یې کړئ چې کوم رقم ډول پروټیکشن یا خوندیتوب تاسو اړتیا لرئ. په اخر کې تاسو ته ویلي دي please attach a link for a Google Drive folder with all of the family documents لکه پاسپورت، تذکره، family profile with history and any other document. تاسو به راسئ کوم اسنادونه چې لرئ هغه به ټول په ګوګل ډرایو کې کیږدئ، بیا به د ګوګل ډرایو لینک دلته له دوی سره شریک کړئ سیده. اوس زه درته وایم چې څنګه کولی شئ چې خپل اسنادونه په ګوګل ډرایو کې کیږدئ او هغه لینک یې څنګه راواخلئ په دې ځای کې له دوی سره شریک کړئ. راځم تاسو ته وایم. د ګوګل ډرایو د جوړولو لپاره به تاسو کله چې خپل ایمیل ته راغلی نو دلته به په دې ډاټ باندې کلیک وکړئ. که چېرته په کمپیوټر کې کار کوئ په دې ډرایو باندې به تاسو کلیک واخلئ سیده. او که په موبایل کې کار کوئ نوم لیکنه کوئ نو تاسو به دغه ډرایو ګوګل ډرایو په پلی سټور کې ورته ولیکئ، هغه اپلیکیشن دغه به ډاونلوډ کړئ سیده. په دې باندې مو کلیک وکړئ تاسو لپاره دغه ګوګل ډرایو خلاصیږي سیده. کله چې دغه خلاص شو نو زه غواړم چې د خپل اسنادو لپاره دلته یو فولډر جوړ کړم. نو تاسو به په کمپیوټر کې په دې نیو باندې کلیک وکړئ، دلته نیو فولډر باندې کلیک وکړو، تاسو به دلته نوم ورکړئ، معنا خپل نوم به تاسو ورکړئ عظیم ډاکومنټس سیده او اوکې به واخلئ. کله چې تاسو کلیک واخیست نو تاسو لپاره به دلته دغه فولډر خلاص په دې باندې به ډبل کلیک وکړئ، هغه کوم اسنادونه چې چیرته ایښي دي هغه به اوس ورته راواخلئ سیده. نو تاسو به دلته ما دا تذکره ورته راپلوډ کړه، رایټ کلیک به وکړئ، فایل اپلوډ باندې به کلیک وکړئ. دلته زه دا پاسپورت اپلوډ کوم او ورسره څنګ کې ما عکس اپلوډ کړو سیده. تاسو چې لومړی خو دا دوه حتمي ضروري دي چې یو باید تذکره وي بل باید پاسپورت اپلوډ کړئ، یو سره څنګ کې کوم اسنادونه چې لرئ هغه به هم دلته اپلوډ کړئ. او دلته په دې فورمه کې دلته په اخر کې تاسو په سر کې که فکر وکړئ دلته یو اکسل فایل در لیکلی، تاسو دغه اکسل فایل باید ډاونلوډ کړئ او هغه باید ډک کړئ او له سره څنګ کې باید په دې ډرایو کې کیدای شي. دغه اکسل فایل هم درته ښیم چې څنګه یې تاسو ډک کړئ. راځم دغه اکسل فایل ده. نو کله چې تاسو دغه اکسل فایل ډاونلوډ کو دلته په سر کې به تاسو هغه خپل حالات ولیکئ، معنا که چېرته تاسو د کورنۍ مشر یاست دلته به
هغه ولیکئ چې هیډ اف د فامیلی د کورنۍ مشر یم. دلته به خپل نوم، تخلص او د تاریخ د تولد، تاسو به جندر چې میل یاست یا فیمیل، نارینه یاست که ښځینه، او دلته به هغه لوکیشن په کوم ولایت هیواد کې اوسیږي، د پاسپورت نمبر مو او د تذکرې نمبر مو، ایمیل ادرس مو، ټلیفون نمبر، او دلته زیرو په دې خاطر لیکئ که چیرته تاسو یوازې ثبت نام کوئ، د فامیلي نور غړي نه د سره ولئ، تاسو به زیرو ولیکئ. سیده که چیرته تاسو سره میرمن مو وه یا مو لور و یا زوی د هغو نوم چې دلته ولیکئ، په دې ځای کې به راسئ. دلته معنا زه لیکم چې احمد. سیده احمد چې ولیکئ، د احمد ستاسو زوی وي، دلته باید تاسو ورته ولیکئ چې دا زما چې دی سن ده. سیده بیا دلته تعداد معنا که چیرته په دې ځای کې به دلته د زوی یا لور یا د میرمن په جې کې باید زیرو ولیکئ. که چیرته تاسو لیکئ چې ټوټل په فامیلي کې موږ شپږ نفره یو، دلته باید تاسو ولیکئ چې شپږ معنا 3 لورانې او 3 زمن لرو. سیده او د هغو سره څنګ کې که چیرته میرمن لري هغه معلومات هم ولیکئ. کله چې دا معلومات ټول له ځان سره دا فرمه په دقیق ډول باندې ډکه کړله، بیا دا فرمه به هم راواخلئ، په همدې ډرایو کې به یې کیدئ. نو لکه څنګه چې زه راسم دې ډرایو ته، په دې ډرایو کې به زه رایټ کلیک وکم او فایل اپلوډ، دلته به زه دا ورته څنګه وکم، اپلوډ کم. سیده کله چې دا اپلوډ سوله، نو تاسو اوس د دې ډرایو لینک څنګه دی سره شریکوئ. سیده تاسو به راسئ، په دې باندې به کلیک واخلئ. سیده دلته به کلیک وکړئ او دلته به لیکلی چې شیر باندې کلیک وکړئ. له هغو څخه وروسته تاسو ته یو بل اپشن راځي، دلته په دې ځای کې به دا ریستریکشن به اني ون په دې باندې به کلیک وکړئ او دا لینک به څنګه وکړئ، کافي به کړئ او ډن به سي. سیده اوس به تاسو دلته راسئ، په دې ځای کې به هغه کوم ځای کې چې دی لینک غوښتل هغلته به دا فیسټ کړئ، رایټ کلیک به وکړئ او دلته به فیسټ سي. دغه د ګوګل ډرایو لینک ته، نو دی چې دغه فرمه ستاسو را خلاصه کړي، په دې باندې کلیک وکړئ، ډایرکټ ستاسو راځي دې ډرایو ته او دغه اسنادونو ته د لاسرسی پیدا کړئ. نو په پای کې به تاسو دغه نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې نیکسټ باندې کلیک وکړو او دلته که چیرته تاسو نور معلومات دغه کوئ، وړاندې کوئ او غواړئ چې وړاندې کړئ، هغه کولی شئ دلته ورکړئ، او که نه لرئ نو په سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې سبمیټ باندې کلیک وکړو نو ستاسو فرمه څنګه وسوه، سبمیټ سوله له دوی سره. نو دا و د برازیل بشردوستانه ویزا ته د اپلای کولو طریقه. که چیرته بیا هم تاسو کوم سوال غوښتنه لرئ ماته کمنټ